منسوله غواړو دا ژوند چې مې بدرنګ دی. د سولې لپاره د غږ پورته کېدنې نوی حرکت په جلال آباد ښار کې د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ په نامه یو شمېر ځوانان سره راټول شوي تر څو له همدې ځایه په جګړه کې پر ښکېلو غاړو غږ وکړي چې نور د بېګناه ولسي وګړو د وژنې مخه ونیسي او سوله دې وکړي. دوی چې بېلابېل شعارونه یې زمزمه کول او تر څنګ یې په لیکلې بڼه هم د سولې په پار یو شمېر پیغامونه له ځانه سره لرل، له نړیوالې ټولنې، طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې سوله دې وکړي او نور دې له جنګ جګړو لاس واخلي. په سوله او امنیت کې د هر افغان د ژوند بقا نغښتې ده. زه د یو افغان ځوان په صفت د سولې ښکېلو څو اړخیزو اراکینو ته یو خاصه غږ د سولې لپاره ترسره کوم چې باید د سولې د ترسره کېدو لپاره په ښه منظم مثمر پلانونه تطبیق او د افغانستان ملت هر اړخیزې ګټې باید خوندي وساتي. زموږ په هیواد ګران افغانستان کې هیڅ افغان هم د جګړې د زغملو توان نه لري. د دوی په خبره افغانانو په تیرو څو کلونو کې په جګړو کې ستر زیانونه لیدلي او نور د جنګ جګړو له امله رامنځته کېدونکو زیانونو وس او توان نه لري. یادو ځوانانو په ولس هم غږ وکړ چې د روانو حالاتو او قربانیو د مخنیوي په موخه دې سره یو موټی شي او په ګډه دې د سولې غږ پورته کړي. سوله زموږ دپاره حیاتي ارزښت لري. چې سوله نه وي ژوند نه کېږي. د ننګرهار نه هم دا غږ ځکه پورته کړ، ننګرهار د جنګ په لومړۍ کرښه کې دی. ننګرهار ډېره قرباني وروستۍ پیښه د جودرې پیښه ده چې دا د سولې نه شتون دی. که دلته امن وای سوله وای داسې پیښې به منځته نه راتلی. ټولو ولس پر ځوانان دي، مشران دي، کشران دي، ټولو باندې غږ کوو چې د سولې لپاره یو غږ اوچت کړي او چې که سولې لپاره غږ اوچت نه کړو نن زه قرباني ورکوم، سبا هغه قرباني ورکوي، بل ورځ بل قرباني ورکوي. نو موږ تقریبا د 40 کلونه کېږي چې مسلسل ډول جنګ روان دی. نو نسلونه هم په دې جنګ کې راغټ شو، لوی شو، مړه شو. د دغه حرکت غړي وایي له دې ځایه به د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې سیمې ته ځي او بیا به په دوامداره شکل له دغه ولایته نورو ولایتونو او تر نړیوالې ټولنې د سولې غږ ورسوي. طالب دی که عسکر دی، یو مو د زړه سر بل مو ځیګر دی. طالب دی